چې پکې خامخا راوسته غواړي. دې ځینې خلکو ته حیران ګوته په خوله شم، فایده تې چاته هېڅ نه وي، بس اغوندي او خوري. او چینار که میوه نه نسي نه سوری خو یې شته دی، یوه فایده که نه لري نه بله خو لري. او چې بل نه مني خپل ځان په نورو مني، د ژوندون مزه د داسې خلکو لنډ وي. چې بل نه مني خپل ځان په نورو مني، د ژوندون مزه د داسې خلکو لنډ وي. او چې د نورو د زحمت وسیله ګرځي، خامخا به یې په سر د شګو پاڼې. او ملګرو څه اختر دی، خو بس ځان خوشحالول دي. د اور په سرو لمبو کې د اختر خوندونه نه وي. او کم خلک چې لمبه لمبه حالاتو کې ژوندون کړي، په مړاو اننګو یې د مستۍ رنګونه نه وي. مهرباني وکړئ. او په ځان چې نه نازېږم، نور به په چا ونازېږم. د خدای د ذات نه علاوه بله اسره نه لرم. او چې مینه نه خوروي، درس د نفرتونو کوي، په داسې دین باندې د سر حافظه نه ده. په ځان چې نه نازېږم، بیا نور به په چا ونازېږم. د خدای د ذات نه علاوه بله اسره نه لرم. او چې مینه نه خوروي، درس د نفرتونو کوي، په داسې دین باندې د سر عقیده نه ده. مهرباني کړئ. او د سر ساتنه به دې هله کوي، د سر ساتنه به دې هله کوي چې اول خپل دشمنانو پېژني. او که داسې نه وي، بیا خو ګرانه ده چې د لستوڼي ماران نه پېژني. او ته مې یار نه شوې، ټول کلی مې دشمن شو. ته مې یار نه شوې، ټول کلی مې دشمن شو. عجیبه غوندې عمل را سره وشو. او د ټول عمر کړاوونه مې سیمې وړل، د شیطان په شانې چل را سره وشو. مهرباني کړئ. ته مې یار نه شوې، ټول کلی مې دشمن شو. عجیبه غوندې عمل را سره وشو. او د ټول عمر کړاوونه مې سیمې وړل، د شیطان په شانې چل را سره وشو. او دا اخري کې تا ته وایم چې نظر کمی خړ خړ ورته ښکاري، چې نظر کمی خړ خړ ورته ښکاري. او چې په غوږو دروند وي، لږ لږ اورېده کا. او چې په کلو واړه اعضاو باندې روغ وي، بیا هم نه پوهېږي ده سره به څه کوي.